زه به نن انشاءالله تاسو ته ډېر یو مهم کتاب چې په اوسني عصر کې ځوانانو ته ډېر زیات مهم دی چې هغوی باید په دې باندې پوه شي په دې موضوع باندې. نو انشاءالله هغه کتاب به تاسو ته زه معرفي کوم. هغه کتاب دی الحاد وروستی پړاو، او الحمدلله دا د قمر انسټیټیوټ لخوا چاپ شوی دی. د قمر انسټیټیوټ لخوا دا کتاب چاپ شوی، جوهري صاحب لیکلی دی او په ده باندې ډېر زیات څېړنې شوي دي. جوهري صاحب په ده باندې کلونه زحمت ویستی دی. دا داسې یو موضوع ده چې په اوسني عصر کې ډېر خلک ورته کوشش کوي. اوسني عصر کې ډېر زیات رسنۍ یعنی ډېر زیات پیسې په ده مصرفېږي چې څنګه ځوانان الحاد یا ایتیزم او ملحدین او نور انجوګانې یا کوم ادارې چې دي هغوی ته کار کوي چې ځوانان الحاد طرف ته ویسي. ځکه دا موضوع داسې وه چې بعضې هیوادونو کې هم دي، په اسلامي هیوادونو کې هم دي چې دې موضوع لپاره دوی خاص فنډ لري او په ده باندې دوی ډېر زیات مصرف کوي. نو په پښتو کې داسې یو کتاب لیکل چې هغه راتلونکی ټول نسل په داسې یو اسلحې سنبال کړي چې د ملحدینو پر مخ تر ټولو درنه څپېړه به انشاءالله. دا داسې د داسې ځوانان به وروزي دا کتابونه چې هغوی هر څومره خپل کوشش وکړي چې تر څو د اسلام د پرمختګ مخه ونیسي، خو بیا هم اسلام د نړۍ ګوټ ته به رسېږي. په ده کې کتاب کې چې تاسو د کابل په مختلفو کتابخانو کې چې انشاءالله کمنټ کې به ادرسونه یې تاسو کوی شئ هلته دا پیدا کړئ. جوهري صاحب په ډېرو موضوعګانو باندې بحث کړی دی. په یونان کې د الحاد پیل باندې بحث کړی دی. همدغسې څو ډوله دی، رواني ملحدین دي، همدغسې نفساني ملحدین دي، علمي ملحدین دي، ساینس تعریف یې پکې کړی دی. برډن آف پروف چې مثلا دلایل، مسؤلیت او څرنګوالی دی، په ده باندې بحث کړی دی. د بیگ بین تیوري کوم موضوع چې ده هغه ده ډېر زیات یا دین د انسان ذهن زیږنده دی یا څه دی، دفاعي دی، اقدامي او نور مسایل د اسلام په توره راغلي او که په نیکو اخلاقو، په ده باندې هم یو بحث کړی دی. د نبوت څخه وړاندې ژوند څنګه و، په ډېرو موضوعګانې دي چې په ده کې جوهري صاحب پرې بحث کړی او په دا کتاب او دا کتاب ماشاءالله په ډېر ښه کیفیت هم چاپ شوی. تاسو کولی شئ چې پیدا یې کړئ، په عربي ژبه پوهېږي. ډېر مسایل دي چې په ده کې یو ځوان ته هغه دي. خو زما نظر هغه دا دی چې تاسو هغه ځوانان دا کتاب ولولي چې هغوی حداقل لږ اسلامي علم ولري، چې هغوی په ده پوه شي. ځکه دا موضوع چې ده د الحاد موضوع چې ده ډېر زیاته حوصله غواړي او ډېر داسې ډیپ موضوع ده، یعنې ډېر دقیقه موضوع ده. نو هیله مې دا ده چې زموږ ځوانان راتلونکی نسل خویندې او ورونه وشي کولی چې دغه کتابونه ولولي او هغه خلک چې د الحاد فکر ته خلک را دعوتوي د هغوی په سوالونو په اړه یا د هغوی لپاره دی عقلي او اسلامي دلایل ولري چې تر څو هغوی سره وشي کولی بحث وکړي. څومره چې هغوی خواري کوي د الحاد لپاره، کاش چې دومره خواري موږ د اسلام د پرمختګ لپاره او د اسلام خپرولو لپاره کړی وی. موږ خپله د اسلام او د الحاد او ایتیزم او د دین نه ناخبر یو، نو ځکه زر د هغوی دامونو کې غورځېږو. نو هیله مې دا ده چې دا کتاب تاسو ځوانانو واخلئ او ویې لولئ.